الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز سامعین ما ستاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشید نا سورہ بقرہ ڈمبئی سپارہ آیت نمبر 125 سے حصہ مبارکہ تلاوت کا رب العالمین دې په مالا د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي عزتمندو د رمضان المبارک اخیری لس ورځې شروع کېدو والا دي او دا ډیر د برکتونو او فضیلتونو والا شپې ورځې نو دغه متعلق به ان شاء الله تعالی یو څو خبرې
دا حدیث مبارکہ و پرانا کی ذکر رب کائنات جل جلالہ ارشاد فرمائی وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وعدا غستی و منگا د ابراہیم او اسماعیل علیہم السلام نا اند دی خبری طهرا بیتیا چه زما کور صفا کړی للطائفین والعاکفین والرکع السجود د طواف کا انکو د پارا او د اعتکاف کا انکو د پارا او د رکوع او سجدو کا انکو د پارا د رمضان المبارک ہر لمحہ و ہر ساعت ډیر د برکتونو او رحمتونو نه ډک دی خو په دې میاشت کې یوه شپه لیلة القدر داسې ده چې د هغې ډیر زیات اهمیت حاصل دی زمونږ خوږ پیغمبر علیه السلام مبارک د هغې شپې په تالاش کې تمام میاشت د رمضان المبارک اعتکاف کړی د مسلم شریف حدیث ده حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دا حدیث راوی دے فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دا رمضان المبارک اولا عشرہ اعتکاف کڑنبئی لس رز اعتکاف بیائے دویم عشرہ اعتکاف کو یعنی شلو رز اعتکاف کو او دا اعتکاف پدا سے ترکی خیمے کے ہو چې د هغې په دروازه باندې د پردې په ځای باندې یو چټایي لګېدلې وه حضور مبارک دغه چټایي په خپل لاس مبارک باندې د خیمې طرف ته راخله او خپل سر مبارک د خیمې مبارک نه راوویسته او صحابه کرامو سره خبرې وکړي وی کله چې صحابه کرام حضور مبارک ته نږدې شول نو حضور مبارک ورته وفرمایل چې ما د رمضان المبارک لومبۍ عشره اعتکاف وکړو بیا مې دویمه عشره اعتکاف وکړو خو بیا ما ته وویلی شو چې لیلة القدر دا په اخیری شپې کې ده نو په تاسو کې چې څوک خوښوي چې هغه اعتکاف وکړي نو فلیعتکف هغه د اعتکاف تکي نو دې حدیث مبارک نه موږ ته دا پته ولګېده چې د اعتکاف لوی مقصد چې کوم دا هغه د لیلة القدر شپه تلاش کول او دا ته نه معلومه شوه چې لیلة القدر د رمضان المبارک په اخیری عشرې کې ده له دې وجې نه خوږ پیغمبر علیه السلام مبارک مسلمانانو ته د رمضان المبارک د اخیری عشرې د اعتکاف او ترغیب ورکړی دی او په خپل هم د دغه ورځو ډیر اهتمام کړي اعتکاف دا سنت موقته کفایه ده حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی د صحیح بخاری حدیث ته چې او پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله به د رمضان مبارک اخیری لس ورځې راغی نو حضور مبارک به اعتکاف کولو تر دې پورې چې رب العالمین سره ملاقات وشو د دنیا نه رحلت او فرمایلو د دنیا نه پناش وی بیا د هغه نه پس د حضور مبارک پاکو بیانو اعتکاف کړي نو اعتکاف سنت موقته کفایه ده د اعتکاف تعریف اعتکاف څه ته وایي د عبادت په نیت باندې د الله رب العزت د رضا د پاره په جمعات کې پاتې کېدلو ته دیته اعتکاف ویل او د جمعات شرط دا صرف او صرف د سړو د پاره دی زنانه په خپل کور کې اعتکاف کوي بیا اعتکاف په درې قسمه دی یو ته اعتکاف واجب ویل شي بل ته اعتکاف سنت موقته کفایه ویل شي او بل ته اعتکاف مستحب ویل شي اعتکاف واجب هغه اعتکاف ته ویل کیږي چې یو چا په ځان باندې نظر اومنلو که دا کار الله رب العزت دما وکړو او سر ته ورسېدو نو زه به دونه ورځې اعتکاف کوم شپه یا دوې شپې یا درې ورځې څونه چې هغه ویلي او هغه اعتکاف هغه کار پوره شو نو بیا د باندې دغه اعتکاف کول لازم دی واجب دی دی بیا دغه اعتکاف کوي دیتا اعتکاف واجب ویل کیږي او په دغه اعتکاف کې روزي نیول شرط بغیر د روزو نه دغه واجب اعتکاف هغه نه صحیح کی
دویم اعتکاف هغه سنت موقته کفایه ده، کوم چې د رمضان المبارک په دې اخیری لسو ورځو کې کیږي او حضور مبارک کړي، دغه ته اعتکاف سنت موقته کفایه ویلې شي. په دغه کې روزي نیول شرطي، خو د رمضان المبارک روزي ورلا کافی دي، ځکه چې د رمضان المبارک په اخیری لسو ورځو کې سړی به یا ښځه به چې په خپل کور کې ځان له د اعتکاف د پاره ځای جوړ کړي، سړی به جمعات ته راځي او ښځه به په خپل کور کې چې کوم ځای جوړ کړي هغې ته به داخلېږي. په شلمې روژې باندې د انور پرېوتو نه وړاندې خپل ځي ته به اعتکاف د پاره داخل شي، او د اعتکاف په پوره کېدو باندې یعنی کله چې 13مه روژه وي نو په هغې ورځې باندې به د انور پرېوتو نه پس یعنی ماښام نه پس به دغه انسان د جمعات نه راوځي، یا چې کومه ښځه په کور کې اعتکاف ته ناسته وي د هغې به اعتکاف پوره شي، د اعتکاف نه به راپاس. او که چېرته په میاشتې کې کمی زیاتی و یعنی دا 29 ورځو وه نو بیا به صبر کوي تر هغې پورې تر څو پورې چې خبر نی راغلی چې سبا د اختر ده او میاشت ښکاره شوي نی، نو اعتکاف به خپل نه متی، په هغې کې به ناست. بل اعتکاف مستحب، دا هغه اعتکاف ته ویلی کېږي لکه انسان جمعات ته رادننه کېږي، نو فقهاو ویلي دي چې دا د په زړه کې دا نیت راولي چې زه څونه وخت په دې جمعات کې تېرومه نو زما نیت د اعتکاف ته وی ده ته رب العالمین د اعتکاف ثواب ورکوي، وی دې ته اعتکاف سنت ویلی دا مستحب ویلی کېږي. نو مونږ او تاسو لم پکار چې هر منزله انسان راځي جمعات یا په عامو اوقاتو کې راځي او جمعات ته رادننه کېږي نو ځان سره د اعتکاف نیت کوي د مستحب، نو رب العالمین به له د اعتکاف اجر او ثواب ورکوي. بیا د اعتکاف دپاره شروط یو څو شرطونه دي د اعتکاف دپاره. اعتکاف دا یو عبادت ته او د عبادت دپاره لومبی شرط چې کوم دا هغه اسلام. هر کله چې انسان مسلمان ني د عبادت رب العالمین نه قبلی نو لومبی شرط ورله اسلام ده. دویم شرط د عبادت دپاره هغه عقل ده، دغه انسان به عاقل وي، لیونی بني، که لیونی نی نو هغه غیر هغه مکلف نی. بیا که کوم انسان لیونی هغه باندې دین نشته دی نو د دین دپاره د عبادت دپاره دویم شرط هغه عقل ده. دریم شرط ورله بلوغ د دغه انسان به بالغ وي، که ښځه وي او که سړی وي. او څلورم شرط د سړو دپاره دا ده چې دی به په مسجد کې اعتکاف کوي. د مسجد نه بغیر د سړو اعتکاف هغه نه صحیح کېږي، او د زنانو دپاره اعتکاف هغه په خپل کور کې ده. د اعتکاف حقیقت هغه خلوت نشینی ده. د الله تعالی رب العزت دپاره په جمعات کې څه وخت لګول او الله رب العزت سره خپل دینی او کوم تعلق چې د انسان د عبادت ته هغه الله رب العزت سره مضبوطی، دا غي د پاره چې کوم د الله رب العزت د خوږ پیغمبر علی السلام مبارک په خاطر د امت لور کړي چې نور امتونو به تمام عمر عبادتونه او ریاضتونه کول او مشقتونه به پزان باندې تیرول، لیکن دون اجر او ثواب وته نه ملاوي دو سون اجر او ثواب چې په دې لسو ورځو کې د حضور مبارک د امت ته ملاوي. دا د حضور مبارک د خاطره د امت له الله تعالی ور کړی ده. د اعتکاف فلسفه دا چې انسان یو سورځي د دنیا سره تعلق ختم کړي، ځکه د انسان فطرت داسې دی چې هغه په دې دنیا کې مشغول شي نو د رب العالمین نه غافل شي. نو دین اسلام مقتدا وای چې تاسو شپه ورځ کې یو وخت هغه رب العالمین لور کوي او رب العالمین چې کوم د زړه پسترګو باندې یادوي او د خپل نفس محاسبه کوي. د دې د پاره به حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه به د اظهار نبوت نه وړاندې حار هرات اتلو او پاغي کې به چې کوم د خلوت نشینی حاصله ولا د دې د پاره چې د خپل نفس محاسبه وکي. دا امت ته پاره تعلیم دی، د حضور مبارک نفس پاک او صفاو لیکن خپل امت ته تعلیم ورکي. نو د خپل نفس د محاسبه د پاره په جمعات کې کیناستو د پاره یو څو ورځو د پاره دا د اعتکاف فلسفه او د غي حقیقت ته. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک
کله به چې د رمضان المبارک اخیری ورځ راغی شپې 10 ورځې، نو حضور مبارک په نور ورځو کې د عبادت دونه اهتمام نه دی کړی، دونه جدوجہد به نه کو سونه به چې د رمضان المبارک په د اخیری 10 ورځو کې کول. یعنی پته لګي چې دا 10 ورځې اخیری د رمضان المبارک دا د ډیر خیر او برکت والا ورځې شپې دي، ځکه چې حضور مبارک په کې ډیر کوشش کو چې ډیر عبادت پکې د رب العالمین حکم. د دې نه دا نه معلومیږي کوئی انسان وای چې حضور مبارک په نور میاشتو کې عبادت نه دی کړی، نه دونه عبادت به کول. تاسو ته معلومه ده چې د حضور مبارک بخپې مبارک او پړسي دونه عبادت به په نور شپو کې کولو، نو بیا اندازه په خپل لګاوه چې د رمضان المبارک په اخیری ورځو کې بیا ډیر عبادت کو، نو سونه عبادت به بیا حضور مبارک کول. بل حدیث مبارک دا بخاری شریف حدیث تا همدغه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی چې هو حضور پیغمبر علیہ السلام مبارک اذا دخل العشر چکل با اخیری 10 ورځې داخل شد مئزره نخپل املا مبارک به مضبوطه وتړله د عبادت تپاره، واحیا لیله او د غشپې به ژوندۍ کولی، یعنی تمام شپه حضور مبارک د الله په عبادت کې لګیاو، عبادت به کولو. وایقظ اهله او خپل اهل به هم د عبادت د پار را پاسولو چې پاسي الله ته ودرېږي او د رب العالمین عبادت کوي. نو عاشقان رسول صلی الله علیه وسلم د پاره د دینه لوی خبره نشته چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک یو کار کړی وي او د هغه نه کوي. انسان ذات وي عاشق رسول، نو عاشق رسول لپاره دا خبره کافی ده کنه چې حضور مبارک په د اخیری 10 ورځو کې ډیر زیات اهتمام د عبادت کو. نو مونږ او تاسو لم پکار دي چې په دې 10 ورځو کې ډیر زیات اهتمام د عبادت کو، انسان پکې اعتکاف تکینی اعتکاف کی د الله د رضا لپاره او خپل تعلق د رب العالمین سره مضبوط کی. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دغه شانته د ابو طلحه رضی الله عنه مبارک باغ ته ورتلو بیروحاتا او پاغي کې به یو وخت خلوت نشینی کوله، رب العالمین وی بک یادولو، د تمام دنیا نه به یو سیټ تشو، د صحابه کرام نه به سیټ تشو او د رب العالمین ذکر به وکړو، د الله رب العزت نامه به یاد کا، د دې د پاره چې د رب العالمین سره تعلق سیواش. د ابن ماجه شریف پر روایت کی چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په هل کار د رمضان المبارک په میاشت کې اخیری 10 ورځو کې اعتکاف کول، او یو میاشت چې کوم دی پاغي کې په سفر کې راغله، حضور مبارک چې کوم دی هغه اعتکاف اونکړې شو، ویرا روان کال حضور مبارک 10 ورځې اعتکاف وکړ. او د دین دا نه معلومیږي چې کینه اعتکاف پتا باندې بیا را ګرځول لازم دي، نه د دین دا معلومیږي چې حضور مبارک ته محبوب ترین عبادت هغه اعتکاف، زکه چې کوم دی داغه قضا را ګرځولې ده. نو مونږ او تاسو لم پکار دي چې د اعتکاف تکینو ان شاء الله تعالی او د غشپې ورځې دا د رب العالمین په عبادت کې ژوندۍ. اوس د اعتکاف فضیلت سره د اعتکاف کوم فضیلتونه الله رب العزت بیان کړی دي د رسول الله مبارک په خله مبارک باندې. لومبه فضیلت د اعتکاف دا دی چې اعتکاف کوونکې به د دوزخ نه ډیر لري. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مبارک وای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل هر هغه انسان چې هغه ورځ د الله د رضا د لپاره اعتکاف وکي، نو او بغرزي الله رب العزت د او د دوزخ ترمنځ فاصله 3 خندقه، او د هر خندق فاصله دا د مشرق او د مغرب ترمنځ چې څومره فاصله ده د دینه سیوال. ګوره دې حدیث مبارک کې رسول الله مبارک دا بیان کم انسان چې ورځ د الله د رضا د لپاره اعتکاف وکي، نو 3 خندق فاصله به دغه او د دوزخ ترمنځ الله وګرځي، او د هر خندق فاصله دا د مشرق او د مغرب د فاصلې نه سیوا ده، دغه چې په مینس کې کومه فاصله ده. نو بیا سوچ کوه چې کوم انسان 10 ورځې اعتکاف وکي، دغه به څونه فاصله د دوزخ او د ترمنځ راشي. یعنی مطلب دا دی څوک چې د الله د لپاره اعتکاف وکي، دغه انسان به الله رب العزت اغلب د جهنم نه نجات ورکړي، دغه انسان به الله رب العزت جهنم ته نه ور داخلي. دویم فضیلت د اعتکاف دا دی چې اعتکاف کوونکې دا به د ګناهونو نه محفوظ.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مبارک وای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا خبره او فرمایله یغتکف الذنوب اعتکاف کون کې دا د گناهونو نه بچوي ويجرى له من الحسنات او داغه د پاره داسې نه کې نه لیکل کېږي کامل الحسنات كلها لکه څنګه چې یو نیک کار کون کې د پاره الله رب العزت نیکی ور کوي دغه شانته دغه انسان د پاره هم الله رب العزت اجرونه او ثوابونه ور کوي. یعنی کوم انسان چې اعتکاف تکې ناست نو دا خو د جماعت نه بهر نشي وته، جنازې ل نشیتله، د مریض تپوز ل نشیتله، خلکو سره چې کوم دی بهر خیر خېګړه نشي کوله. حضور مبارک فرمایي وي کوم خلک چې دغه بار دغه نیک کارونه کوي وې داغو چې کوم ثوابونه دی الله رب العزت ته په مفتو کې چې کوم دی دغه اجرونه او ثوابونه په عملنامې کې لیکي. دا فضیلت دا د اعتکاف فضیلت ته چې د امت لا رب العالمین د حضور مبارک په خاطر باندې ور کړي. دریم فضیلت د اعتکاف دا دی رونو چې اعتکاف کوونکی د پاره د دوه حجونو او د دوه عمرو مر ثواب رب العالمین لیکي. حضرت علی بن حسین رضی الله تعالی عنهما د خپل پلار حسین رضی الله عنه هغه مبارک نه نقل کوي چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا خبره او فرمایله من اعتکف عشرا فی رمضان چا چې د رمضان المبارک اخیری 10 ورځو کې اعتکاف وکړ کان که حجتین و عمرتین د د پاره الله رب العزت د دوه قبول شو حجونو او د دوه قبول شو عمرو ثواب ورکړي. دا فضیلت دا د رمضان المبارک اخیری ول سورہ شپو کې د اعتکاف کوونکې د پاره دا چې کوم انسان اعتکاف تکینی رونو حج او عمره دا خلوه سعادت ته چې انسان ته ور نصیب شي، لیکن غریب سړی داغه نه محروم وي او هغه نشي حاصله ولې چې لاړ شي د کعبه مبارک دیدار وکي او د گنبد حضرا هغه زیارت وکي. نو الله رب العزت دغه غریبانو خلقو د پاره او چې مالدار کوي بیا خو ډبل ډول ثوابونه دي چې حج او عمره کوي او بیا اعتکاف هم کوي. نو الله رب العزت د غریبانو د پاره د رمضان المبارک اخیری 10 ورځې شپې داسې وټاګلې چې کم انسان پدې کې حضور فرمایي چې اعتکاف تکیناست وی رب العالمین دته د دوه حجونو او د دوه عمرو د قبول شوی ثواب ورکړي. انسان حج د لاړ شي داغه ارکانو کې کمې به شیراش، عمره د لاړ شي داغه ارکانو کې ته نه کمې به شیراشي، لیکن اعتکاف ته چکیناست اخیر 10 ورځې شپې دغه قبول شوی حج او ثواب کې هیڅ چې کم د برابر کمې ناراضي. ټوله پټوله څومره ثوابونه چې دغه الله مقرر کړي دغه ټول ثوابونه به الله رب العزت ته په عمل نامه کې ولیکي. نورونو دا 10 ورځې شپې داسې شپې دي چې پدې کې د ځان نه خویله او باسي، ختمونو ته ودرېږي، تراو ته ودرېږي. مونږ هم ختم چالو کړي نو ماشاءالله به صرف 2 صفوي پړومبې شپې باندې 2.5 صفو اوس 2 صفو شو او الله دې خیر وکړي چې باقی به سمره تر راس. نو پدا اخیری له سورج دی پدې کې رضان نه خویلو باسي، خصوصا رب العالمین باندې پدې میاشت کې خپل ځانونه او بخي او لولو مقامات ته خپل ځانونه اورسوي. کنز العمال لکی وی چې کله د رمضان المبارک وی د دې ډومبې شپه را داخله شي نو په ډومبې شپې باندې الله رب العزت د رحمت دروازې انسان ته پرانیز وی چې دغه دروازې بیا نه بنديږي، خو لیکن د اخیری شپې نه پس دغه دروازې بیا بند شي. او په دغه ورځ شپو کې د رمضان المبارک په دې میاشت کې چې مؤمن بندا کومه سجده لګولې وي، کده ورځې وي او کده شپې وي، کنارینه وي او کزنانه وي، لیکن الله ته سجده لګولې ده نو د هر سجدې په غوښ کې الله رب العزت اغله یونیم زر نه کوي ور کوي او په جنت کې ورتا داسې مانای ورکی چې هغه د سرو زرو مانای وي او پاغه باندې د سرو یا کوتو کار شوی وي د ډول او د خایز د پاره او دغه مانای 15000 دروازې وي، 15000 دروازې دغه مانای وي چې په رمضان المبارک کې الله ته سجدي لګولې وي. او به چې کما په کوم ورځ باندې دغه انسان لومبي روزونیس په ایمان او اخلاص سره د الله د رضا د پاره نو دغه لومبي روزي په غوښ کې الله رب العزت دا غړومبي ګناهونه ټول معاف کړي او بیا د هر روزي په غوښ کې او یا زر فرښتې د سحر نواله تر ماخامه پورې دغه بنده د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. او یک په رمضان مبارک کې د مونږ کړي سجده لګولې وي نو
د هر سجدي په بدل کې الله رب العزت هغه ته په جنت کې چې کوم دی د داسې میوونه ډک باغونه ورکی چې د هغې پلنواله او اوږدواله د 500 کالو په مزل باندې وي. 500 کاله مزل چې په هغې کې و کې د یوې سجدې په عوض کې هغه مزل به تر غونډ کې دونه ډک ډک باغونه د الله رب العزت په جنت کې درکړي. بل روایت کنز العمال راوړي وی چې کله انسان په داسې حال کې سبا چې دی روزهدار وي، روزه یې نیولې وي په دغه ورځ، نو د ته په اسمان کې د رحمت دروازې پرانستې شي، په د باندې خصوصي رحمتونه الله رب العزت راوړي او د بدن اندامونه تسبیح وایي، سبحان الله وایي، د انسان بدن ذکر کوي او کچره دغه انسان تحلیل وایي یا تکبیر وایي یا تسبیح وایي د الله ذکر کوي، نو او یا زره فرښتې دغه انسان د پاره د سحر نه تر ماښامه پورې دغه یو سبحان الله ثوابونه لیکي، او یا زره فرښتې د سحر نه تر ماښامه پورې د انسان د پاره ثوابونه لیکي. او په جنت کې چې د پاره کمی هوري دي وی رب العالمین ته دعا کوي او سوال کوي چې الله دغه انسان مونږ له ذره ولی مونږ د ملاقات ډیر شوقین یو، الله چې زمونږ سترګې په دی باندې یخی شي او د هغې سترګې په مونږ باندې یخی شي. دا د رمضان المبارک فضیلت ته چې د امت له رب العالمین د حضور مبارک په خاطر باندې ورکړی. حضرت زهری رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې په رمضان المبارک کې په دې میاشت کې یو ځل سبحان الله ویل او په نور میاشتو کې زر کرته سبحان الله ویل، ودایا سبحان الله د دې اجر او ثواب دا غینه زیات دی. نو په دې میاشت کې د الله ذکر ډیر ډیر کول پکار دی، به خاص کر چې کوم دا په دې 10 ورځو کې په دې کو خدای ځان نه خویلو باسي، دا خوبونه پری دی. سحر چې پېشمنیو کوي د باز نه پکې د سحر جمم لاړی او د سحر جمع سکه چې هغه سحر مستنم به قضا شوی اوازونه وتکي او دان را پاس. نو په داسې روزه باندې و به تاسو کې حضور مبارک فرمایي په روزه کې چې انسان د دروغ نه مننه نشو، د فضول خبرونو نه مننه نشو، وی الله رب العزت د دغه روزه سره اهمیت نشته. یعنی مطلب دا چې هغه کوم اجر او ثوابونه دی هغه نه به محروم شي. نو انسان چې په رمضان مبارک کې خپل منځ پټېمونه کی، ذکر اذکارونه کی، نو خلیته د کوریا چولې دا نو په ځان باندې خلوغون ته سخت تیر کنو البته تاجرونه او ثوابونه ملاوي. د اعتکاف لپاره یو څو خبرې هغه یاد وساتئ. د اعتکاف لپاره بهترین مساجد لومبه هغه د لپاره مسجد حرام د بیت الله شریف، دویم ورله مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دا، او دریم مسجد اقصی. د دې فضائل هغه پکې ډیر زیات دي او نور جماعتونو کې هم اعتکاف کولای شي، لکه هر هغه جماعت چې پاغه کې جمع کیږي د جمعې، یا هر هغه جماعت چې هغه مؤذن لري او امام پکې وي پاغه کې اعتکاف صحیح ده. پدې کې درې مذهب دي اختلاف پکې شوی. یو مذهب د حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه او د حضرت صہیب بن مسیب رحمت الله علیه، هغه وایي چې اعتکاف د درو جماعتونو نه بغیر په بل جماعت کې نه صحیح کیږي او احادیث مبارک پر راوړي، دو روایتین پر راوړي. یو روایت دا راوړي چې حضور مبارک فرمایي چې اعتکاف نه د صحیح مگر په دغه درو جماعتونو کې، لومبه مسجد حرام، دویم مسجد نبوي او دریم مسجد اقصی. او دریم روایت په دا راوړي حضور مبارک فرمایي چې تاسو د ثواب پنیت باندې د صرف د درو جماعتونو نه بل جماعت ته مزي چې هغه د درې جماعتونو ذکر کړل. نو دا درې جماعتونه دي چې د دینه بغیر اعتکاف هغه نه صحیح کیږي. دویم مذهب دا حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او دا امام مالک رحمت الله علیه هم یو کول را نقل. هغه وایي چې هر هغه جماعت چې پاغه کې د جمعې منځ کول شي، په پاغه کې چکم دی د اعتکاف کول صحیح دی، هغه کې جایز دي چې انسان پکې اعتکاف وکړي. او دریم پکې د جمهور علما او د فقهاو مذهب دی، هغه وایي چې نه، هر هغه جماعت چې پاغه کې صرف او صرف جمع سره منځ هم کیږي او مؤذن لري، پاغه کې اعتکاف کول جایز دي. لکه حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې هر هغه جماعت چې هغه مؤذن لري او پیش یعنی امام پکې وی جمع سره پکې منځ کیږي، په دغه جماعت کې اعتکاف کول جایز دي. او رب کریم هم فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد
وی پدې کې الله رب العزت د یو خاص مسجد ذکر نه دی کړي، هر یو جماعت چې وی چې پاغي کې جمع کیږي پاغي کې منځ کول جایز دي. لکه یو پیرا حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه لراغه او ورته او فرمایل چې ستاو د ابو موسی اشعری رضی الله عنه د کور ترمنځ خلق ناس ته او اعتکاف کوي او تا ته خپته ده تا ته دا مسله معلومه ده چې دا درو جماعتونو نه بغیر اعتکاف نه صحیح کیږي، نو وی ته دی ولې نه منع کې؟ نو حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه مبارک ورته فرمایل کې دې چې هغه په دغه مسله کې صحیح وي، هغه په حق وي او تا نه دا مسله یې روي. ځکه حضور مبارک فرمایي چې هر هغه جماعت چې پاغه کې مؤذن دی او پاغه کې جمع سره مونږ کېږي نو په دغه کې اعتکاف کول هغه جایز دي. نو دا درې مذهب پکې دي، خو جمهور علما دا وایي چې هر هغه جماعت چې پاغه کې جمع سره مونږ کېږي بس په دغه کې د انسان اعتکاف تکین. اعتکاف کوونکې په جماعت کې یا زنانه په کور کې د نیکو خبرونو علاوه ابسیات او غل غشنده بنخري او د ګناه خبره بنه کوي، او کدا سے خبرو کی چې عام دنیاوی خبري وي دا شی دل تراوړه دغه ځای کېدا او ګناه پکې نه وي نو هغه جایز دي دا خبره کولش. په اعتکاف کې د قران مجید تلاوت ذکر کول دا بهتر دي، او کو یو انسان هغه مدرس وي نو درس کول پکې ډیره بهتره ده چې انسان پکې قران او حدیث بیانای، نو هغه به ډیره بهتره ده چې انسان پکې درس وکي. اعتکاف کوونکې به د مسجد نه بهر نوزي، کده شپې وي او کده ورځې وي د مسجد نه بنوزي، که قصدن وي او که په هیر وي، کده د جمعات نه اوته نو بس د اعتکاف مات شي، که په هیر اوته او د تبار آیات 14 خو د جمعات نه راوته د اعتکاف مات ته بس اعتکاف مات شو. هغه مستحب اعتکاف کیږي چې راشي کینی جمعات کې یو ټیم د پاره د ثواب د پاره، ولیکن سنت موقته کفایه اعتکاف هغه د مات شي. بل اعتکاف کوونکې به د خوراک سکاک د پاره هم د جمعات نه بهر نوزي، په جمعات کې بخپل خوراک سکاک کوي، او که عذر وته پیښ شو یعنی تش بول یا ډک بول دغه عذر وته پیښ شو او د کور د مسجد سره لړوي نو کور تتلیش بهر تلیش، لیکن پکور کې بدینی ساریږي بهر وراغه نو بهر بچا سره ساریږي نه غپ شپ پنه لګي وې که زه هم سار شو د یو چا سره د اعتکاف کون کې اعتکاف مات شي. بل اعتکاف کون کې به د مریض د تپوس ته پاره او د جنازې د منځ د پاره او دا سنور خیر د خیر کارونه شو هغه د پاره د مسجد نه بهر نوز، او کچرته دغه انسان پزان باندې نظر منل او اعتکاف نظر کولو نو پاغه کې په بدا باندې دا شرط لازم کوي پزان باندې چې زبا د بیمار تپوس له همزم او د مریض د مړي جنازې له به همزم او د علماو مجالس له به همزم. نو علما فرمایي چې بیتلیش خدا شرط پاغه اعتکاف کې دا چې هغه اعتکاف نظر وي، دا نظر اعتکاف کوي هغه د پاره ناسوي، او مستحب اعتکاف کو سو کوي نو دا هغه د پاره د مسجد نه بهر تلیش هغه کې سم ممانعت نشته ده. بل خبره دا چې زنانه په پکور کې اعتکاف کوي، څنګه چې د سړی د پاره په مسجد کې کېناسته بهتر ده دغه شانته د زنانو د پاره په خپل کورونو کې یو خاص ځای چې پاغي کې منځ کوي، او که د مانزه د پاره یو خاص ځای ني نو یو خاص ځای د ځان د پاره مقرر کی د اعتکاف ته پاره او پاغي کې د اعتکاف کولو د پاره کینی. سبا شلم روزه ده ان شاء الله، نو سبا له هر هغه څوک چې اعتکاف اراده لري نو د مازیګر نه پس او د انویر خاتون مخ کې اعتکاف ته به ور داخل شي، او چې کله درشم روزه شي نو په درشم روزه باندې چې کله روزه ماته او کې نور پریوزي نو بس د اعتکاف پوره شو، د به د اعتکاف نه را بهر شي. او کنه چرتا میاش د یو نیمه وخته نو په انوشتمه روزه باندې به دغه انسان د اعتکاف نه او ماقام نه پس را بهر شي، کده بیا اعتکاف ته ناس یو شپه تیری نو د شپې د اجر او ثواب او تملاوی کی مستحب کی راضی، لیکن د اعتکاف د سنت موقته کفایه دغه ثواب ورتا نه ملاویږي ځکه اعتکاف مکمل شو بس د بیا د اعتکاف نه روزي. نو پکار دی مونږه ټول لا چې ان شاء الله تعالی سناسو د کور نه خو یو کس اعتکاف تکینی، ځکه که د محلې نه یو کس اعتکاف تکین نه نستو نو د آخرت د مؤاخذه به ټول ذمہوار، او کنه چرته د محلې نه یو کس هم کې نستو نو غاړه بیا اخلاص شولا. نو رب العالمین دې مونږه ټول له توفیق را نصیب کی
چې اعتکاف تکینو او دغه اجرونه او ثوابونو کې الله رب العزت زمونږ دغه کې امدادو کی او الله رب العزت مونږ او تاسو له پدې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کی څکه مې به شی پکې زمانه شوی الله رب العزت ما ته معفو کی او الله رب العزت د رمضان المبارک د دې اخیری عشره د دې اجرونو او ثوابونو نه مونږ محروم نه کی بلکې پورا اجرونه او ثوابونه پکې الله رب العزت ته مونږ له په هر نیک عمل باندې راکې وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین